امریکایي فشار ده، له بلې خوا نه د پاکستان غوښتنه هم دا وه چې اشرف غني په سیاست کې باید راښکېل ونه اوسېږي. نو بیا هم سره له دې چې د باندې دومره ډېر فشارونه دي، د هغه باوجود چې نن ورځ دغه وضعیت ډېر بحراني شوی د افغانستان تقریبا نه بلکې کل کې قوه منزوي ده. افغان ملت د تباهي په کنده ولاړ ده. نو دی بیا هم د اخلاقي جرأت وکړو چې راسي او ولس ته یې دلته یو اشاره ورکړه چې زما غږ غلی شوی دی. یعنې طبیعي خبره ده، نړیوال نه غواړي چې په اوس وخت کې اشرف غني د افغانستان په معضله خبرې وکړي، یا دلته نور هغه کرغېړنې معاملې دي چې هغه دوی نه غواړي چې رسوا شي. که چیرې رسوا شي دلته په ولس کې یو اراده را پیدا کېږي، ولس هغه خپل راتلونکي خپل برخلیک پخپله ټاکي. نو دې ټکي ته یې هم اشاره کړې ده. او بله مسله دا ده چې د ده دغه نن بیانیه چې ما څومره وکتله تر ډېره بریده انتقادي ده. تر ډېره بریده هغه مسایلو ته اشاره کړې ده چې هغه یعنې اصول دي. که فرو ته راسو ډېری مسایل دي، خو ده په اصولو کې هغه څه ته اشاره کړې چې هغه اقتصاد ده، سیاست ده، مشروعیت ده، د ځوانانو بیکاري ده، د نجونو د تعلیم مسله ده. ولسمشر اشرف غني نه یوازې یو سیاسي مشر ده بلکې په اقتصادي مسایلو باندې ډېر واګه انسان ده. ده په دې خپلو خبرو کې ګوره یادونه کړې چې افغانستان ته د یوازې د امنیتي عینکو له دیدګاه نه کتل کېږي، له هغه زاویې دې نه کتل کېږي، بلکې افغانستان د منطقوي اتصال هغه کومه لاره چې ده دا دې وګرځي. او طبیعي ده چې کله په دې سیمه کې ثبات راسي، ده دا خبره هم کړې چې د پاکستان موجوده حکومت دی د علامه اقبال له نظر افغانستان ته وګوري، که چېرته په افغانستان کې ثبات نه وي نو په دغه سیمه کې ثبات او ارامي نشي راتللی. یعنې افغانستان د اسیا زړه ده. دا خبرې بار بار یاده کړې. ولې داسې د دغه بیانیه کې د پښتونخوا خلک او د بلوچستان خلک هغه یاد کړي دی. یعنې دا ښیي خلکو ته چې زه د هغوی په درد باندې هم دردمن یم، د هغوی په غم هم غمجن یم، ځکه دغه کوم ټوریزم پراجکټ چې په دې سیمه کې روان دي نه یوازې افغانستان ځینې متاثره ده، بلکې اخواته پښتانه او بلوچ چې دا د افغانستان یو بېله برخه ده، په ډیورنډ لاین باندې چې کوم ځینې بېل شوي، دا هم د خپل ملت یو برخه ګڼلې ده. نو دا د دې یو پوخ سیاسي او ملي شعور ښیي. یعنې دی په خپله بیانیه کې په دومره جرأت سره دا دغه کوي، یو انګېرنه دا هم کیدای شي چې دی پاکستان سره، د پاکستان د موجوده سټیټ سره دی څومره یو ډول دغه لري، سیاسي عناد لري. دی د هغه خلکو درد او غم د افغانستان د ولسمشر په حیث په خپله بیانیه کې په خپله اعلامیه کې راوړي، چې دا مسؤلیت خو اصلا د هغه سټیټ ده چې اوس د هغوی د قانون لاندې ژوند کوي. هغوی د دوی مسایلو ته غور نه کوي او نه پاملرنه ورته کوي. بالاخره ډاکټر صاحب اشرف غني اړ کېږي چې هغه هم په دغه خپله اعلامیه کې د هغوی بحث هم راوړي. او البته د ده فوکس په دې باندې و په دغه اعلامیه کې چې ما ولیده چې افغانستان باید، که افغانستان موږ سیاسي ثبات ته رسوو، لومړی د دې لپاره اقتصادي ثبات دا ډېر مهم ده. لومړی باید د خلکو اقتصاد ته فکر وشي. د ځوانانو بیکاري ته اشاره پکې کړې ده. دغه د نجونو تعلیم مسایلو ته چې دا ډېر یو داسې معضله ده چې دا یعنې په نوره نړۍ کې داسې څه پېښ شي نو ټول نړیوال د هغه هېواد د هغه کلته هره ډله واکمني، که هر حکومت واکمني، ډېر عاجل اقدام به د هغه په اړه وکړي. ولې د افغانستان په اړه څوک اقدام نه کوي؟ یعنې ده په خپلو خبرو کې دغه ویلي چې دا نیم ملت تا اوس هم فلج کړی ده. نو چې کله ته نیم ملت فلج کې، یا یو میرمن یو انسان مثلا په یو پښه باندې فلج، هغه په یو پښه باندې حرکت نشي کوي، نو مطلب دا ټول مسایل بیس دې څه ده، هغه اقتصادي ناخوالې دي. دا نن هم ته لګیا یې چې مثلا 15 کاله وشو تر اوسه پورې تا د نجونو د تعلیم لپاره زمینه سازي ونه شوه، نو 15 کاله بعد یعنې څه به پېښېږي چې دغه نیم قشر دی آلریډي دغه د فلج کړ او دا مسله تر اوسه پورې روانه دی. دې دپاره ته مثلا حل لاره نه ګوري. نو خبره دا ده چې ډاکټر صاحب په دغه نننۍ اعلامیه کې نه یوازې د افغانستان موجوده ستونزو ته، بلکې په پښتونستان کې، پښتونخوا کې څومره پښتانه دي، بلوچستان کې، او حتی نړیوالو مسایلو ته اشاره کړې ده. او دا خبرې کړې چې له دې حالت نه موږ راوځو په یو مشروعیت باندې راوتلی سو. او مشروعیت نه یوازې بهرنی مشروعیت بلکې داخلي مشروعیت دا هم ډېر مهم ده. او د دې لپاره ټاکنې یا انتخابات یوازینۍ لاره ده چې له دې لارې موږ کولی سو خپلې ملي ګټې تامین کړو او د خپلو ولسونو، د خپلو راتلونکو نسلونو ژوند وژغورو.